دوستانو ملګرو ښه راغلاست زمونږ دویم کلاس ته. نو په دې کلاس کې به چې دی موږ د اډاب ایلیسټر دویم کوم زمونږ لیسن دی یا دویم کلاس دی هغه شروع کوو. نو امید کوم چې تاسو دا ویډیو خوښه شي او لایک کړئ زما چینل ما سپورټ کړئ چې زه نور ښې ویډیوګانې تاسو ته راوړم. نو نور ټایم تاسو نه ضایع کوم، راځئ چې ځو ایلیسټر ته. نو په دې کې چې دی اوس مونږ نن دوه شیپ ډرا کړي دي الریډي. نو په دې څه مقصد دپاره لکه تېر درس کې چې مونږ ویلو چې اینکر پوینټ او د پات باره کې به مونږ تاسو ته ووایم چې دې کې اینکر پوینټ څه شی دی او پات څه دپاره دی. نو دا چې یو لین مونږ ډرا کړی دی، لین مونږ څنګه ډرا کوو؟ نو دې ځای نه چې لین مونږ والو او مطلب زه د اینکر پوینټ نه زه بل لین ډرا کوم. نو دا اینکر پوینټ ما دا ډرا کوم، نو دلته چې کله زه دا ډرا کوم نو دا مطلب اخوا دی خوا ځي راځي. نو دې دپاره زه چې بالکل دا سټریټ مستقیم بل لین سره دا ډرا شي، نو دې دپاره زه څه کوم؟ شفټ کنټرول کوم، شفټ ما هولډ کو. نو یې سره چې دی بالکل سټریټ ما زمونږ کوم لین دی هغې سره دا چې بل به زمونږ دلته ډرا شي. نو دا چې دی مونږ ډرا کوو، نو دې دپاره اوس مونږ راځو منځ کې چې کوم دی ته پات وي دې ایریا ته د اینډ کې چې دی مطلب د یو اینکر پوینټ نه والا ته بل اینکر پوینټ پورې هر لین کې یو دوه اینکر پوینټ، یو سټارټ اینکر پوینټ یو بل اینډ اینکر پوینټ وي. نو دې چې دی اینکر پوینټس دي او بل دا چې دی منځ کې دی ته پات وي. اینکر پوینټ چې موږ پوهېږو اینکر په انګلیش کې مطلب لنګر ته وایي. لنګر چې کوم په هغو د اوبو کوم جهازونه چې دي مطلب کشتۍ چې دي یا په هغه کوم لانچونه دي د هغې کې یو اینکر یې مطلب هغه هولډ دپاره چې هغه ودرېږي په اوبو کې په ځای باندې چې کله ځای ته راشي نو هغې یو اینکر شانتې خطا کوي. که تاسو لیدلي نو دلته وګورئ ویډیو کې ما ښودلی دی دا چې دې ته اینکر وایي. نو د هغه اینکر چې دی په اینکر هغې چې دی هماغه کنسپټ دلته د اینکر دی مطلب دې ځای کې د هغه هولډ کېږي. دا شیپ چې کوم دی د دې ځای نه مطلب اوس دا مونږ یو مربع شیپ سره رسم کړی دلته. نو دې کې چې دی اوس په مربع شکل کې اوس ګورو دلته مونږ دا یو اینکر پوینټ دی، دا بل اینکر پوینټ دی او ورپسې راځو دا بل اینکر پوینټ. نو څلور اینکر پوینټونه چې په دې مربع شیپ کې دي. نو ډایرکټ سلیکشن ټول سره مونږ څه کوو؟ مونږ چې دی مطلب سلیکشن لکه تېر درس کې چې مونږ سلیکشن ټول سره مونږ چې دی مکمل شیپ چې دی سلیکټ کېږي او ډایرکټ سلیکشن سره مونږ صرف اینکر پوینټونه چې کوم دي هغه سلیکټ. اوس دا دوه اینکر پوینټونه ما سلیکټ کړو. نو د دې شیپ چې لکه څنګه موږ هر کوم چې موږ غواړو هغه طرف ته دا موږ بوتلی شو. راځئ اوس د دې په اینکر پوینټ په مدد باندې موږ یو باکس جوړو. نو زه اول راځم دا چې دی لږ ورکوټی کوم. بس دې دپاره اوس اول موږ کاپي دی دیالو. نو کاپي دپاره چې دی موږ سلیکټ کوو هولډ الټ ډریګ کا. نو دا چې دی زموږ یو دا جوړ شو. ورسره بیا هماغه دوه شو، یو زما په کار دی. بیا چې دا یو شیپ کنټرول ورسره الټ ته دلته لاړو. اوس راځم ډایرکټ سلیکشن ټول ته او زه ورته یم چې دا سلیکټ کا. نو دا دوه پارټ مې دا مې دلته معمولي شان راوستو او ورسره دا سلیکټ کوم او دا مې دلته ووست. نو دا زمونږ یو ورکوټی شان دی چې دی باکس جوړ شو. نو زه دا سلیکټ کوم او ورته یم چې دا لږ ورکوټی کا. نو اوس چې دی ټول دا سلیکټ کوم او ورسره الټ ونیسم نو د دې یو کاپي بله جوړه شي. اوس د دې چې دی کم لاندې سایډ زه نیسم او معمولي بره لږ ډریګ کړه چې ورکوټی شي او د سلیکشن ټول سره بیرته راځم سلیکټ کوم ټول. دا ورسره نه صرف دا باکس موږ سلیکټ کوو او معمولي شانتي دا چې د شفټ سره زه لږ کټوم ډېر لږ معمولي شان. نو دا څه شو؟ د دې باکس سره شو بره. ها دې دپاره چې دا اوس داسې نه دا کېږي مطلب خپله مونږ صرف سټروک کاري. نو دې وجې دپاره څه کوو مونږ راځو چې دلته سلیکټ کوو دا او کلر مونږ د دې کې فل کوو وایټ کلر.
دا اوس بلیک شو موږ ورته وایو چې دلته بالکل وایټ کلر دی فیل کا او سټوک ته موږ ورکو ورته بلیک کلر. نو دا چې دی یو باکس شانتي جوړ شو. خیر ډیر مزیدار باکس نه دی خو بیا هم یو باکس شو. نو صرف تاسو د کنسپټ د لپاره چې دی څنګه موږ ډایرکټ ټول چې دی استعمالولی شو نو دا یو کنسپټ تاسو ته درکول غواړم. نور خیر موږ وروسته په دې باره کې خپل خپلې شیپونه جوړو چې څنګه شیپ جوړول دي دا به موږ په دې باندې کار کوو انشاءالله. دا صرف تاسو یو کنسپټ واچوئ. نو موږ شروع کلاس دی صرف دویم کلاس دی انشاءالله. نو دې وجې نه چې دی موږ ډېر معمولي ټولز باندې کې کار کوو. ښه راځو اوس موږ بل ټول چې کوم دی موږ سره دلته راځو پین ټول دی. نو پین ټول سره موږ څه شی کولی شو. پین ټول چې دی ډېر امپورټنټ ټول دی په اډوب ایلیسټر کې ځکه چې دې تھرو باندې موږ کولی شو چې شیپونه جوړ کړو. موږ دې تھرو کولی شو یو تصویر دی هغه چې دی ټریس کړو یو لوګو د هغه ټریس کړو. نو بیا به نورو کلاسونو کې موږ کار کوو انشاءالله. خو صرف تاسو کنسپټ ولرئ چې پین ټول کار څنګه کوي. زه چې دی اوس په دې پین ټول باندې چې دی یو شیپ جوړوم. فرض مثال دا مې دلته دا کړو. دا مطلب یو پاڼې شکل چې دی معمولي جوړه شوه. نو په دې تھرو باندې چې دی موږ هر یو شی چې دی هغه جوړولی شو. نو دا چې دی یو پاڼه شوه. په دې کې چې دی اوس موږ ګرین کلر کوو. نو دا چې دی یو بیسیک پاڼه شوه دی نه. نو دا پین ټول تھرو راځله. همداسې پین ټول سره موږ د نور دغه جوړولی شو. ورسره پین ټول کې چې دی اینکر پوینټ ایډ دی. لکه اوس د موږ چې وختي ویل اینکر پوینټونه په دې کې اوس چې دی څو اینکر پوینټ دی چې موږ وګورو. نو دې کې چې دی اینکر پوینټونه 1 2 3 اینکر پوینټ دي. نو چې دی غواړو دې کې موږ اینکر پوینټونه زیات کوو. نو دلته راځم دلته کلیک کوم چې ایډ کا دلته یو اینکر پوینټ دلته ایډ کا. نو دا چې اینکر پوینټ چې کله راغله دلته هینډلز موږ ته راغله. چې کله موږ ډایرکټ سلیکشن ټول کوو نو دې تھرو موږ کولی شو د شیپ شکل څنګه کوو تغییر کوو چینج کوو پکې چینجز پکې راولو. دا اینکر پوینټ زه سلیکټ کوم. دا شیپ دې طرف ته موږ چې دی ډریګ کوو. نو دا چې و د اینکر ټولز موږ مطلب دې سره اینکر پوینټونه زیاتولی شو او دې سره موږ چې اینکر پوینټ څنګه دی ډیلیټ کولی شو. نو اکثره خپله چې کله موږ پینګ ټول والو نه هم دې سره کېږي. ضرورت نشته چې هغه والو. لکه اوس کله چې موږ دلته پینټ دغه کوو نو دلته ګورم ماینس راغی ورسره پینټ اینکر ټول سره. نو دا چې دی اینکر ختم یې کړو. او دلته بیا چې کله پلس راشي ورسره دا اینکر ټول دلته ماینس کا نو دا ختم کو. اینکر پوینټ یې ختم کو او دې ځای نه بیرته پلس راغی. پلس نشان چې کله هم راشي مطلب اینکر پوینټ دلته ډایرکټ چې دی اضافه کېږي. نو خیر داسې ډېر استعمال د هغې نه راځي په ځکه آلریډي په پین ټول کې چې دی هغه ټول دغه راځي. ورسره چې دی زمونږ بل په همدې ټولز کې چې دی اینکر پوینټ ټول دی. اینکر پوینټ ټول څه کار کوي نو موږ مطلب زه دلته یو مربع شکل رسموم او دا چې دی دا کوم دلته یا اول شکل رسموم. اول شکل نه زه غواړم چې یو سمپل څه یو پاڼه جوړه کړم. نو څنګه راځم دلته کلیک کوم او بره دلته اینکر پوینټ باندې پاسیني اینکر پوینټ چې کوم دی درته دا اینکر پوینټ ختم کا او ورته یم چې دا اینکر پوینټ هم څنګه ختم کا. نو دا چې دی موږ ته یو شیپ راکړو مطلب د یو پاڼې شیپ یې موږ ته راکړو. همداسې چې دی موږ یو بل کوډ اول جوړو او اینکر پوینټ دغه الو. دې کې زه کوم وایټ کلر یو انډا یا هغې موږ څنګه جوړولی شو. نو یې دپاره ډایرکټ سلیکشن ټول کو سلیکټ او دا معمولي شانتې ډریګ کا. نو دا چې یو انډ شکل دی نه ډېر سمپل شیزونه مطلب موږ یو دا جوړولی شو. همداسې چې دی موږ په راځو دلته یو ام چې دی موږ جوړو. نو هغې دپاره چې دی یو دا دغه جوړ کوم اول موږ رسم کوو او ورسره اول سره موږ چې دی ډایرکټ سلیکشن ټول نه واخیسته او دلته ورته رالو چې مطلب دا هینډل ته هینډل کې معمولي رایټ ده او دا معمولي شانتې لیفټ ده او دا ایریا چې ده معمولي شانتې بهر کا او دا لږ دننه کا.
دلته زه ورته سټاک ورکوم چې موږ ته ښکاره شي ځکه سټاک یې نشته نو ځکه دې وجې نه چې دی مسله راځي په ښکاري نه او دا سلیکټ کوم او معمولي دا لږ بهر کا دا زه لږ دننه کوم چې لږ ډېر د عام شکل ښکاره شي. خیر موږ اوس بیسیک شي نه جوړو ځکه زموږ صرف لا دویم کلاس دی نو انشاءالله په همدې کې به چې دی موږ ښکلې دغه جوړو شیپس جوړو چې څنګه شیپ جوړو نو مطلب دا اوس موږ دا جوړ کړو مینګو جوړ شو او ورسره اینکر پوینټ کې ورته موږ ورته ویو چې دې کې موږ ته څه کا پاڼه جوړه کړه ورته نو دا چې دی اوس موږ ورته اینکر پوینټ کې پاڼه جوړ کړه په دې کې موږ کلر کوو راځو دلته کلر ته او ورته ویو چې ګرین کلر ورته والا نو دا چې شو یو سمپل مینګو شو په اډوب ایلسټر کې د ډایرکټ ټول دغه ډایرکټ ټول په مدد باندې موږ چې دی یو شیپ جوړ کړو یو مینګو شیپ موږ جوړ کړو او دلته دې نه زه سټاک لري کوم دا یاد ساتئ چې کله موږ یو شیپ جوړو نو اکثره کم سټاک چې دی هغه پکې ورکول نه پکار ځکه چې دې سره شیپ ډېر ریل نه ښکاري نو کله چې موږ ته شیپ وکړو دې سره ډېر ښکلی او ډېر ښه ریل ښکاري نو دې وجې نه چې دې شیپ کې موږ او د سټاک ته نه هغه اخوا کوو نو دا چې زموږ اینکر پوینټ شو او پین ټول شو او ډایرکټ ټول باندې موږ کار وکړو نو ورپسې به چې دی په موږ مخکیني را روان درسونه کې به هم چې دی نو زه چې دی شارټ ویډیو دې د وجې نه دا کومه چې تاسو هم پور نه شي او اپلوډینګ کې هم ډېره مسله ماته نه دې وجې نه زه شارټ ویډیو جوړوم نو انشاءالله چې د نیکسټ ویډیو کې چې دی موږ نور کوم پوینټ ټولز چې دي هغه به سټډي کوو چې څنګه کار کوو نو امید کوم چې تاسو خوښ شوي نو مهرباني وکړئ کمنټس خامخا وکړئ چې یاره شاید تاسو کلاس کوم ځای کې مسئله تاسو ته یا زما تاسو دا کلاس خوښ شوی نه نو مهرباني وکړئ خامخا کمنټ ماته وکړئ چې یاره زه ځان کې نور امپروومنټ هم راولم په کوم ځای باندې پوه شوي نه یاستئ نو دې وجې نه تاسو کمنټ همیشه ضرور دی ما لپاره چې تاسو کمنټ وکړئ زه پوره کوشش وکړم چې ځان کې امپروومنټ راولم نو ډېره مننه د نن کلاس دونه ډېر تھینک یو یو ځل بیا ستاسو د وخت نه چې تاسو زموږ چینل ته وخت ورکړو